ګرانو مینوالو زموږ سره یو ځل بیا ښاغلی بدګل حافظ صاحب موجوده دی او دا داسې یو شاعر ده چې د هغه څه تعلیم معلیم نه لري غریب ډایرکټ شعرونه جوړوي نو که د کافیې یا د ردیف یا د بحر څه کمای پکې هغه واچه دا چې په باندې پوهېږي او بیا کله چې ډایرکټ په محفل کې کښېني نو بیا کله ذهن داسې شي چې منتشر شي نو که څه کمای په شی پکې وي نو هغه بیا د ده چې کوم د مصنوعي یعنې کمزورتیا وي بلکې د ده ته مزورتیا غونډه کې مونږ ګڼو چې دا لیکل نه شي کولی یعنې ښه ښکلي شعرونه جوړوي په هر شی باندې پولار خو هغه په دغه وجه نو مونږ یو ځل بیا بدګل حافظ والا چې کنه دعوت ورکوو چې تاسو سره خپل شعر شاعري شریکه کړي. ډېره مننه. زه د آرمي پبلیک سکول چې کوم او دا حادثه وشوه په دې باندې مو یو غزل یو ربعي لیکلې ده نو زه غواړم چې دا یې تاسو سره شروع کړم. ارشاد. ډېر د ګل په شان زلمي ته دنیا لاړل ډېر د ګل په شان زلمي ته دنیا لاړل ډېر د تورې مېراني ته دنیا لاړل ډېر ښه مرګ په حق دی هر انسان بهترونه درومي بېشک ډېر اچنک ارماني ته دنیا لاړل ډېر زبردست چې رایاد شي زړه زما په جاړه سر شي چې رایاد شي زړه زما په جاړه سر شي سرو لمبو کې سپینالي ته دنیا لاړل ډېر خوسته دومره ظلم خو څوک نه کي ای ظالمه دومره ظلم خو څوک نه کي ای ظالمه ګلالې او ګلالي ته دنیا لاړل ډېر زبردست او د زړه درد به یې په ټول عمر روغ نشي د زړه درد به یې په ټول عمر روغ نشي نو یې پاتې شوې زلمي ته دنیا لاړل ډېر خوسته او ای بازګله د غم جړېدل پرېږده ای بازګله د غم جړېدل پرېږده په تقدیر د تقدیري دنیا نه لاړل ډېر خوسته او په دپسې مو یو غزل داسې څه جوړ کړی و شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده سوال کم زمالیاره څه دارو درمل یې راوړه سوال کم زمالیاره څه دارو درمل یې راوړه شین چمن مې خالي کېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده بې بارانه بې طوفانه ټول کورونه زموږ وران شول بې بارانه بې طوفانه ټول کورونه زموږ وران شول کاڼي بوټي ټول رژېږي څه عجبه بیماري ده کاڼي بوټي ټول رژېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده زبردست بورګان او پتنګان مې لیوني شول بورګان او پتنګان مې لیوني شول ټول په سرو لامبو سوځېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده ډېر خوسته او خاورې بزګله تیرواله زړه د صبر دارو واله خاورې بزګله تیرواله زړه د صبر دارو واله څوک شهید څوک مردارېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده خاورې بزګله تیرواله زړه د صبر دارو واله څوک شهید څوک مردارېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده شین چمن ګلان رژېږي څه عجبه بیماري ده بې موسمه خزان کېږي څه عجبه بیماري ده نو بدګل صاحب ډېره مننه ګرانې مینوالو دا و ښاغلی بدګل حافظ صاحب د ښکلی کلام یې ورولو مونږ یقین لرو تاسو د خوښې وړ به وګرځېږي ډېره مننه مونږ د تاسو د اورېدلو او د زغملو هم کوو او دغو ملګرو د راتللو او خصوصا د بدګل حافظ صاحب ډېره مننه کوو چې دومره ښکلی کلام یې مونږ ته پېښ کړلو یقینا زموږ د کوم د سره په باندې تنده ماته شوه ډېره مننه بدګل حافظ صاحب مهرباني شکریه